نو صحابه کرام مبارک چې وو د تقوا په میدان کې څومره مخکې تللي وو. صدیق اکبر رضی الله عنه ما چې تلاش کړی دی زه داسې احادیثو کې چیر ډېر کومه چې یو ځای کې یو شی وګورم دا بل ځای کې چېرته راغلی بل ځای کې د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه په حق کې چې ما په نظر تیر شوي دي 10 احادیثو کې رسول الله مبارک د جنت بشارت ورکړی 10 ځل د جنت هغه عشره مبشره سره یو ځای خو 9 ځایه نور ورته د جنت بشارت راغلی دی. نو څومره پاک انسان دی او څومره افضل البشر بعد الانبیاء په اتفاق د علماو دا لقب لري. دا څه وړوکی منصبت خو نه دی نو دومره لوی منصب باندې متصفه او بیا مبارک هغه عاجزي یا د خدای نه یره هغه پکې څومره وه چې کله زنکدن ورته راغی بیبي عایشه صدیقه ته وایي دا د څه شي ورځ ده؟ وایي چې دا د دوشنبې ورځ ده. وایي چې زما عمر دې معلوم کړی دی زما عمر څومره دی؟ وایي چې 63 کاله. وایي ښه زما امید دی چې په دې ورځ او دې شپه کې به ما خدای تعالی ځان ته واخلي. ولې د دا امید څنګه کولو؟ ځکه د رسول الله مبارک اختیاري یو سنت یې پرېښی نه و ټول یې په ځای کړي. نو 63 کالو باندې وفات غیر اختیاري و او د دوشنبې په ورځ وفات هم غیر اختیاري و. مبارک په همدغه ورځ باندې زنکدن شروع شو او شدایت د زنکدن د اولیاو هغه لږ سخت وي. نو بیا د ماښام نور څوک وایي پرې پرېوتی و څوک وایي نه و پرېوتی. همدغه د دوشنبې ورځ وه او د سې شنبې شپه وه چې دی مبارک وفات شو. خو خپلې لور بیبي عایشه ته وایي چې زما دا یو جوړه یادوي دا ده 2 جوړې راته نورې پیدا کا. رسول الله مبارک څو جامو کې کفن شوي وې 3 وې 2 نورې راته پیدا کا. هغه ورته وایي دا خو ډېرې زړې دي وې دا پاکې وینځه. وې نه نوې به درته پیدا کو. دی ورته وایي چې ګوره چې زه وفات شمه که چېرته خدای تعالی ما ته نوې جوړه راکوي نو زه په دې څه کوم بیا دا دې نه وي د زیاتې زړې په دې څه کومه او که نوې نه راکوي راته نو بیا پرېږده چې همدا جامې چې زما وجود بیا هغلته زوي کوي وینې کوي پرېږده چې دا زړې جامې پې ککړې شي. څومره عاجزي څومره د هغې حال نه یره د دې سره داسې په وجود داسې نری شوی و که نه. رسول الله مبارک یو ځل د ده په حق کې وایي که دنیا کې تاسو مړی ګورئ چې روان دی نو صدیق اکبر صاحب ته وګورئ د خدای د یرې نه داسې یو ورځ پې داسې حال راغی او داسې حال پې تواري شو دا د خدای یره پې غالبه شوه چې غالبه شوه په دې صوفیانو عجیبه حالات راځي کله ژاړي بس د خدای یره پې غالبه ایتونه د عذاب ورته مخې ته کله بیا خاندي او خوشحاله د رحمت هغه ایتونه ورته مخې ته ذوق او بسط ورباندې راشي. نو دې ورځ داسې په خفګان دی او ژاړي. نو بس دا مدینې منورې دا حدود پې تنګ شو چې تنګ شو داسې ترې نه ووته داسې لږ مزل یې چې وکړه نو په یو ځای کې یو ګیا ولید او یو اوښ لګیا دی دا ګیا خوري. نو دی مبارک هغې ته ودرېد او ښه کافي ورته وژړل او بیا په ژړا ژړا کې وویل